څوک چې د ازادۍ په خاطر جهاد مبارزه کوي هغوی ته څوک تروریست او څوک باطل سړی وایي مرګ دې په داسې علما وي مرګ دې په داسې جهادي قمندانان وي مرګ دې په داسې مسلمانانو امیران وي چې اسلامي دنیا نن کافرانو اشغال کړي او بیا مسلمانان وایي دا تروریستان دي دا سختدریزه اسلام ده اسلام کې الله موږ ته یوه خبر کړي الشداء على الكفار رحمة بينهم موږ ته الله امر کړی څومره دې چې تشدد د کافر په مقابل کې تر وسه رسېږي دا جایز ده هر هغه بغیرت عالم چې هغه مجاهد ده چې د امریکایي او د فرانسوي او د جاپاني سر پې کوي څوک چې ورته هغه مجاهد ته ناروا وایي څوک چې هغه ته سختدریځی وایي د قرآن په دغه آیات باندې کافر ده ځکه د کافر په مقابل کې الله وعده کړي الشداء على الكفار رحمة بينهم هذا صحابه صفات ده رسول الله صحابه په ستایلي کم بغیرت مسلمان چې صحابي ته یا د صحابي وارث ته ظالم وایي د قرآن حکم د ظلم ویلل وي کافر دی هېڅ پکې شک نشته